سلامونه ستړي مشئ. نور رحمان لیوال یم، خوا کې راسره انجینر ادم خان د لیوال ډیجیټل ښوونځي بنسټګر او پنځګر یا پنځونکی، همداسې انجینر ادم خان چې ده هغه هم د دې ښوونځي تر ټولو ستر پنځونکی دی. موږ نن ستاسو په سره وعده کړې وه چې د دغه نوښتیز ښوونځي په اړه په ژوندۍ بڼه راځو، تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته معلومات شته چې په هیواد کې شاوخوا 80% خلک لیک لوست نشي کولی، او د دغه نالوستیا یا بېسوادي تر شا ډېرې ناخوالې، ډېرې ستونزې شته چې یوه یې د نړۍ کې د ډېرو نوښتونو نه خپلول دي د زده کړو لپاره، لکه لیوال ډیجیټل ښوونځی. په نړۍ کې ډېر له پخوا نه، تقریبا د 2-3 لسیزو وړاندې نه د رسمي زده کړو لپاره ښوونځیو، پوهنځیو او پوهنتونونو ته د تګ پرته ډېرو هیوادونو لارې چارې لټولې دي، چې په دغو کې 2 لسیزې وړاندې د پرانیستو پوهنتونونو لړۍ ډېره په چټکۍ سره روانه شوه. په ډېرو هیوادو کې داسې پوهنتونونه جوړ شول چې زده کوونکو هلته نوملیکنه کوله، بیا دوی ته د لیکچرونه کورو ته ورلیږل کېدل، لیکلي لیکچرونه د پوستې له لارې یا په خپله خلک ورلل راوړلې، بیا لوستل، بیا به تلل په امتحان یا ازموینه کې ګډون کاوه. نو په دغه بنسټ باندې له بده مرغه چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ ونه شول او چا څه نه دي کړي. موږ د تیرو 20 کلو نه دا هڅه کوله چې د ورته د لرې څخه زده کړې یا ډسټنس لرنینګ چې په انګریزي کې ورته وایي، د دغه تخنیکونو نه ګټه واخلو او هیوادوالو ته ښوونځی، لیک لوست، پوهنتون او پوهنځی دا ورسوو. خو له بده مرغه د ځینو سیاسي او ځینو دولتي او ځینو قانوني ستونزو له امله موږ ونه توانېدلو چې خپلو هڅو ته د تیرو حکومتونو سره قانوني بڼه ورکړو. که څه هم موږ هڅه وکړه چې که ستاسو یاد وي د ځینو ملګرو چې له پښتو تلویزیون نه موږ لیوال لرې ښوونځی ډېر وخت خپراوو، همداسې هڅه مو وکړه چې راډیو نه خپور شي. تقریبا دا لسیزه وړاندې خبرې دي. خو اوس راځم نوي نوښت ته چې موږ وړاندې کړی دی، هغه لیوال ډیجیټل ښوونځی دی. لیوال ډیجیټل ښوونځی د همدغو په نړۍ کې دودو تګلارو پر بنسټ ده چې د دې په ځای چې زده کوونکي ښوونځي ته لاړ شي، باید ښوونځی دوی ته وروړل شي، دوی په خپل وخت کې چې هغه وخت د دوی ورته ویستی شي، په هغه کې ښوونځی ووایي. د بېلګې په ډول یو څوک خپل پټي کې کار کوي، خپله بزګري کوي یا خپله ترکاڼي کوي یا خپل بل هر کار کوي، یا په خپل دکان کې ناست دی، په هټۍ کې ناست دی، په هغه یو څه وخت لري چې هغه کولی شي زده کړو ته ورکړي. خو داسې وخت نه لري چې هغه خپل کار پرېږدي او ښوونځي ته لاړ شي. یا ښوونځی نشته دی، ښوونځی ورڅخه لرې دی، یا هم د
استاد نشته ده یا کتابونه نشته ده یا ښوونکی نشته ده یا په ورته نورې ډېرې ناخوالې شته ده یا څه سیاسي بندیز دی یا څه ټولنیز بندیز دی یا حتی کیدای شي په ځینو ځایو کې کورنی بندیز وي مور پلار د دې توان نه لري چې بچي ښوونځي ته ولېږي نو د دغو ټولو له منځه وړلو لپاره موږ لیوال ډیجیټل ښوونځی رامنځته کړ دا ښوونځی داسې ده چې موږ د ښوونکي او د ښوونځي چارې ټکنالوژي ته ورکوو د بېلګې په ډول تاسو کولی شئ د خپل ځیرک ټلیفون نه کار واخلئ په هغه کې زموږ ځانګړی پروګرام چې د هر یو ځیرک لپاره جوړ شوی ده هغه واچوئ په ښوونځي کې نوملیکنه وکړئ او له هغه وروسته بیا د ښوونځي د ښوونیزه منځپانګه موږ ورته وایو یا محتویات ورته ویلی شئ دا تاسو خپل ټلیفون ته کاپي کوئ هغه پروګرام هغه پیدا کوي او کوم ټولګي کې چې تاسو د ښوونځي د ویب ځای نه نوملیکنه کړې وي نو په هغه کې تاسو ته دغه پروګرام د هغه لومړنی لوست پیل کوي او کله چې لومړنی لوست پرانیزئ تاسو ته د لوست کتابي بڼه راځي کتابي بڼه که نه وي نو ویډیو راځي او بیا ورسره له نورو ځایونه چې نورو خلکو په یوټیوب یا نورو ځایو کې داسې ښایسته ښایسته په هماغه لوست یا مضمون په اړه باندې ویډیوګانې کړي وي هغه هم راځي او سره بیا ورو ورو موږ په دې باندې کار کوو چې تاسو ته لاندې ازموینې راشي او خلک سره هم کولی شئ لکه دغه اوس چې موږ فیسبوک په ژوندۍ بڼه راغلی یو که تاسو انټرنیټ ته تړلی وئ نو کولی شئ د ډېرو لارو نه د فیسبوک د لارې نه د واټساپ د لارې نه د سکایپ یا د هر یو هغه پیغامګر یا میسج ورکوونکی یا ویډیو لیږدونکی پروګرام چې لرئ د هغه لارې نه د ښوونځي سره په اړیکه کې شئ خپل سوالونه مطرح کړئ خپل خبرې وکړئ پیغام پرېږدئ نو یو څوک بیا جواب درکوي چې تاسو ستونزه حل کړي په دې ډول باندې موږ کولی شو چې په لیکه یا آنلاین ډول باندې د ښوونځي د لیوال ډیجیټل ښوونځي نه ګټه پورته کړو که تاسو د نړۍ په هر ځای کې وئ په هر عمر کې وئ کولی شئ چې د لیوال ډیجیټل ښوونځي کې د سره له لومړي ټولګي نه پیل کړئ او لاړ شئ یا تاسو زده کړې نیمګړې پرېښي دي تر یو څوهم ټولګي پورې مې ویلی دی بیا مې یو څو کاله د کومې ستونزې له امله ښوونځی نه دی ویلی نو کولی شئ چې د هغه خپلې هغه زده کړې اسناد د نوملیکنې په وخت باندې د ښوونځي په فورمو کې شریک کړئ د ښوونځي د نوملیکنې بهیر ډېرې فورمې لري چې تاسو په هغه کې په لیکه معلومات شریکولی شئ او کوم معلومات چې د ښوونځي ادارې ته پکار وي هغه هلته اچولی شئ او که هغوی نور غواړي هغه نور هم درنه غوښتی شي نو په دغه ډول کولی شئ چې په هغه ټولګي کې شامل شئ چې تاسو پخوا پرېښی وو یا که اوس غواړئ چې کوم ښوونځی چې تاسو پکې ګډون لرئ او شامل یئ هغه ته نشئ تللی څو ستونزه ده او غواړئ چې د لیوال ډیجیټل ښوونځي ته راشئ نو د هغه ښوونځي نه خپل اسناد راوړئ او د هماغه فورمو کې هلته کېدئ زمونږ کسان د هغه ښوونځي سره ستاسو اسناد او د نورو اړوند ادارو سره ستاسو اسناد ګوري که چېرته تاسو واقعي په هماغه ټولګي کې وئ نو د هماغه ټولګي نه نور د لیوال ډیجیټل ښوونځی چې د نړۍ په هر ځای کې پیل کولی شئ اوس ډېرو خلکو سره دا سوال دی چې هغه خلک چې انټرنیټ ته نه دي تړلي یا هلته انټرنیټ نشته یا د انټرنیټ
ګړندتیا یا ګړندیتوب یا سرعت ډیر کم دی هلته نه کیږي نو هغوی به څه کوي موږ دوه ډوله د ښوونې منځپانګه لرو یوه دا ده چې تاسو یې په لیکه هر ځای چې وئ له انټرنیټ نه پروګرامونه راخلي که هغه زموږ د ویب ځای پروګرام ده که د ځیرک تلیفون پروګرام ده که د کمپیوټر پروګرام ده که د انډراید یا د آی او اس دپاره ځانګړي پروګرامونه دي هغو د تاسو لوست د انټرنیټ نه راخلي او تاسو ته درکوي که دغه چاره تاسو سره نه وي نو تاسو بیا په میموري کارت کې یا په میموري سټیک کې یا په خپل ټلیفون په میموري کې هغه د ټولګي ټول توکي زمونږ د مرکزی دفتر نه چې اوس په الحال دا ده خو مونږ هڅه کوو چې ډېر هیوادوال مونږ سره ملګري شي او په ټول هیواد او نړۍ کې دوی مونږ سره په ګډوال شرباڼي یا داوطلب سي یا خدای خدمتګاران سي او بیا دوی ته سره مواد وي یا دغه ښوونیزه منځپانګه وي دوی تاسو ته کاپي کوي تاسو سره مرسته هم کوي چې دا څنګه سمبال کړي او څنګه یې وکاروي او که دا د سره نه وي بیا کولی شئ چې زموږ لومړی په هیواد کې دا هڅه کوو چې موږ ملګري ښوونځي پیدا کوو هغو ملګرو ښوونځیو کې به دا زموږ ټول توکي پراته وي کولی شئ چې د ویب ځای نه به موږ دغه ټول خلک دلته لیست کوو چې په کوم کلي کې په کوم ولسوالۍ کې په کوم ولایت کې په کوم ښار کې یا په کوم د ښار په نورو برخو کې زموږ د ښوونځي استازي موږ ورته وایو بیا له هغه نه ښکته د ملګري ښوونځي دي بیا له هغه نه ښکته پښتو کې په ګډوال ټکی نوی دی خو دغه هغه چاته ویل شي چې په ګډه یعنی په خبره سره یو کار کوي په دري کې یا پارسي کې دې ته داوطلب وایي همدارنګه اشر چې زموږ ستاسو په دغه کې رواج دی نو دا د اشر یو ډول دی چې موږ غواړو خلک یې وکړي نو دا دوهمه درېیمه د کچه خلک دي او بیا له دې نه نور به زده کوونکي وي یا د زده کوونکو مور و پلار به وي چې هغه د یو بل چا سره کومک کوي دغه به موږ پوره یو شبکه د خلکو جوړوو دا به د لیوال ډیجیټل ښوونځي چې lds.leval.com دی هلته به موږ سره ملګري شئ د ویب ځای یا د ویب پاڼې هغه برخه کې به هلته به تاسو پیدا کولی شئ چې څوک تاسو سره مرسته کولی شي نو په دغه ډول به تاسو کولی شئ چې وړیا ښوونځی ترلاسه کړئ یو خبره چې په ډیر زغر دی درته کوم تر دې وخته پورې که تاسو هره بهانه کوله چې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی او تاسو توان نه درلود پیسې نه درلودې یا وخت مو نه درلود نو له دې نه وروستو دا بهانه د هیڅ یو کس په افغانستان کې په پښتونخوا کې یا په نړۍ کې چې اوسېږي دا بهانه نوره ناسمه نه ده ځکه د لیوال ډیجیټل ښوونځي نه د لومړي ټولګي نه تر 12م پورې اوس د پوهنې وزارت د نصاب ټول کتابونه او هغه ویډیوګانې چې موږ سره کوم ملګري شریکوي او همداسې موږ به ورته درسي ویډیوګانې جوړوو تاسو هم جوړولی شئ نور په نړۍ کې نور ملګري به هم موږ هڅوو چې هغوی ویډیوګانې جوړې کړي نو دا هلته اچوو یعنې د یو لوست لپاره به تاسو ډول ډول ویډیوګانې لرئ حتی زما ملګرو ته وړاندیز دا هم دی چې د پښتو ځینې لهجې دي چې د هغو لهجو له امله هم په دغه کې زده کړو کې دغه راځي مشکل راځي
نو موږ به حتی هڅه وکړو چې په دغو باندې په مختلفو لهجو باندې دغه ولرو. نو ښاغلی آزاد ډیره مننه. کیدای شي دا مایک کې ستونزه وي. تاسو زما غږ اوس اورئ؟ غږ سم شو؟ ښاغلی آزاد لیکي چې غږ مو لوړ کوي. نو که ښاغلی آزاد زما غږ اوس سم اورئ نو ولیکه چې موږ د غږ په جوړولو وخت تېر نه کړو او زه خبرې وکړم. همداسې تاسو کولی شئ دلته د لیوال ډیجیټل ښوونځي په اړه خپل پوښتنې او ځانګړي نظریات راولیکئ. زه هڅه وکړم چې جواب درکړم. نو دلته ښاغلی محمد جان هم مننه کوي، خو زه نه پوهېږم چې تاسو اوس غږ زمونږ سم اورئ که نه اورئ. لږ یو څوک دغه راکړئ. سم شو. ډېره مننه، ډېره مننه. خو ګورم سره له دې چې موږ خو ډېر پخوا اعلان کړی و، نو د ملګرو کمی احساسېږي چې د دې څه وجه ده. یو وجه خو دا هم ده چې زه ځکه د ښاغلي انجینر ادم د حساب نه راغلم چې دغه د هغه نه وروستو چې ما د ښوونځي د پرانیستې اعلان وکړ، نو کوم مضر چې ده هغه زما د فیسبوک حساب رپورټ کړی دی او هغه ځینې ما نشو کولی چې په ژوندۍ بڼه راشم. نو کیدای شي یو وجه دا هم وي چې زما ډېر ملګري به چې هلته زما پاڼه کې دي او زما په حساب کې دي هغوی به ناخبره وي. بهرحال کیدای شي وروستو بیا دا ویډیو ولیکي. نو زه په دې ځای کې وم چې مونږ نصاب برخې ته تللي وو، د نصاب برخه کې کار کوو. نو د نصاب یا ښوندود په اوس مونږ په پښتو کې زمونږ د لیوال ډیجیټل ښوونځي له خوا نه ښوندود ورته وایو. نو مونږ د اوس په دې حال چې ښوونځی پیل شو، مونږ تاسو ته په دوه ډول ښوندود باندې ښوونیز توکي یا درسي منځپانګه یا ښوونیزه منځپانګه به له دې وروسته مونږ ورته وایو، هغه درکوو. یو د لیوال خپل ځاني زده کړو بریښ ښوندود دی. دغه ښوندود له تیرو 20 کلو نه زه پرې لګیا وم چې مونږ څنګه وتوانېږو چې بیخي نالوستو کسانو ته وکولی شو چې لیک لوست ور وښیو. یو یادونې خبره راته کوم چې تاسو کولی شئ چې د نړۍ په ډېرو هیوادو کې د 1 څخه پورته هغه کسان چې لیک لوست بشپړ کولی شي په نوره نړۍ کې تاسو ډول ډول ښوونیزه منځپانګه یا درسي ویډیوګانې ورته پیدا کولی شئ. خو له دغه نه ښکته ډېرو خلکو له انده چې ما سره خبرې کړي هغوی ویل چې دا بیخي ناشونې ده چې تاسو هغه کسان چې نالوستي دي هغوی ته ښوندود یا نصاب جوړ کړئ او هغوی د ټکنالوژي له لارې نه هڅه وکړي. نو هغوی تل د ټینګار کوو چې دا باید په ښوونځي کې وي او ښوونکي ورسره وي. نو هغوی په دې اند وو. خو کله چې ما هڅه وکړه مونږ له وړکتون نه تر 3م ټولګي پورې پښتو او شمېر زده کړې لپاره بیا ورسره د دري زده کړې لپاره کتابونه جوړ کړل. نو هغو په تیرو 12 لسیزو کې 3 ځله سترې نړیوالې جایزې وګټلې چې یوه په هندوستان کې د پوره سویلي اسیا یا جنوبي اسیا جنوب ختیځې اسیا په کچه وه،
هغوی هلته خلکو ډېر زیات وستایله چې واقعي مونږ په زده کړو کې یا لیک لوست برخه زده کړو کې یو انقلابي نوښت کړی دی. بیا د هغه نه وروسته مونږ په دوبۍ کې یو ځانګړی دغه د زده کړو په اړه دغه هم د زده کړو د کمپنیو د زده کړو د داسې نوښتونو په اړه یو ستر نندارتون کېږي GSS ورته وایي. په 2012 کې دا GSS کې مونږ لیوال په هغه وخت کې مونږ ورته لیوال د لرې ښوونځی ویلی، بیا مو اوس لیوال ډیجیټل ښوونځی کوي. دا د لرې ښوونځی او ډیجیټل ښوونځی نوم مو ځکه سره بدل کړي چې د لرې ښوونځي باندې ډېر خلک نه رسېدل چې د دې څه مطلب ده، خو ډیجیټل ټاکی باندې ډېر خلک اوس پوهېږي چې ډیجیټل معنا د ټکنالوژي سره تړلی ښوونځی دی، نو د ټکنالوژي له لارې ځي، نو ځکه هم ډیجیټل نوم کړ. نو په GSS کې په 2012 کې چې کله ما خپل مقاله هم هلته واوروله، بیا په نندارتون کې چې مونږ ناست وو، خلک چې راتلل هر چا به دا ویلې چې دا بیخي یو انقلابي نوښت دی چې تاسو بیخي نالوستو ته او ماشومانو ته دا ښوونځی تیار کړی دی. هر ځای به چې راته وایي دا یو انقلابي نوښت دی. بیا تر دې پورې چې د هغه کال ګلف نیوز د هغه ټول کال د نندارتون نه 2 نوښتونه په خپل هغه د نندارتون د ورځې په ارزونه کې راخیستي وو، چې یو جاپانی روبوټ وو چې هغه ماشومانو ته ځینې کلمې ښودلې، او بل د لیوال د لرې ښوونځی وو چې له تلویزیون نه او همالته له ټکنالوژي نه، له موبایل نه، له رادیو نه، له کمپیوټر نه خلکو ته لیک لوست ښوده. نو دا دواړه هغوی انقلابي نوښتونه ټاکلي وو، او دا مو سره لیکلي وو چې هغه دې نوښتونو ته چې ګورو په راتلونکي کې به دغه دودیز ښوونځي، دغه کوم ښوونځي چې اوس استاد او دغه د ودانۍ ده هغه ته خلک ورځي په یو معین وخت، آیا دا به پاتې شي او که نه؟ نو تاسو ګورئ چې اوس په نړۍ کې ډېر څه ډیجیټل کېږي. موږ او تاسو ډیجیټل حکومتولي لرو، موږ او تاسو ډیجیټل کاروبارونه لرو، اوس هر څوک ډیجیټل تړلی دي. نو دا لرې نه ده چې یو ورځ هر څه لکه په دغه لار لاړ شي، خو درېغه چې زموږ حکومتونو زموږ خبرو ته 20 کاله مخکې غوږ نیولی وی، زما خبرې اورېدلې وی، نو اوس به په افغانستان کې زما په باور باندې هېڅوک هم نالوستي پاتې نه وو، او هر څوک به لوستي وو، او دا د نالوستو ستونزه به د سره له منځه تللې وه. خو دوی مونږ سره همکاري ونه کړه، یعنی د تیرو 20 کلو کې چې څه ناڅه دلته حکومت وو، بیا له هغه نه مخکې دوی زمونږ سره ملګرتیا ونه کړه، او اوس هم د دې ښوونځي په اړه د پرانیستې نه وړاندې موږ هڅه وکړه د اوسنیو چارواکو ته خپل غوښتنلیک ورولېږو چې دوی موږ سره همکاري وکړي او موږ په دغه ډول کار کوو. خو دوی له پاس نه مننه چې ستاینه یې کړې ده او ویلي وو چې موږ همکاري کوو، خو بیا هماغه د تیر حکومتو په ډول باندې زموږ کاغذونه له هغه چارواکي نه یا د سر سړي نه ښکته لاړل، نو ښکته بیا چې بیرته پورته ځي هغه کلونه غواړي. تیر حکومت کې مونږ کلونه لکه لاړو، زمونږ د دیوال لرې ښوونځي ښوونځو کتابونه
مونږ وزیر ته واړل، وزیر خپل ښکته مرستیال ته ولیږل، مرستیال د دوی د طالب او ترجمې ریاست ته ولېږل، د طالب او ترجمې ریاست راغی، مونږ سره یې مرکې وکړې، زمونږ کارونه یې وڅېړل، ویډیوګانې وڅېړل، خپل ځان سره د خپلو کتابونو سره زموږ کتابونه پرتله کړل. نو دوی هیڅ داسې پیدا نه کړل چې ووایي چې موږ د دې هڅه نه کوو. خو کله چې دوی ولیکل تخنیکي خلکو د وزارت چې موږ په دې ښوونځو د نصاب کې هیڅ ستونزه نه لرو او دا باید پورته لاړه شي، نو بیا په هغه وخت کې یو کس وو چې نو تر دې ځایه رسېدلي وو چې لاندې خلکو چې څومره وو هغوی ټولو دا منلې وه او لیکلي وو چې باید دغه د لیوال لرې ښوونځي تګلارې ته جواز ورکړی شي. خو ښاغلي پتمن چې په خپل دفتر کې هغه اخري امرونه او ټول دغه شکولي وو، ویسته اچولي وو. خو دا اوس د هغه نه باید پوښتنه وشي چې بیا تاسو وکتل چې دغه کورونا راغله، کورونا سره ټول اړ شول چې هغه یوازې افغانستان نه بلکې ټوله نړۍ اړ شوه چې ډیجیټل ښوونځیو ته ولاړ شي، ډیجیټل لارو ته ولاړ شي. نو موږ بیا هڅه وکړه، حکومت ته مو وویل چې راځئ موږ سره کار وکړئ، موږ سیستم لرو، تاسو موږ سره همکاري وکړئ. نو په هغه وخت کې هم موږ کولی شو چې مرسته هم کړې وی. خو بیا هم لکه د دوی هماغه خپل دننني ستونزو له امله موږ سره همکاري ونه شوه او حتی موږ ورته وویل چې موږ دا شیان وړیا درکوو، واخلئ وکاروئ او راځئ چې په ګډه کار وکړو. یو څه لګښت چې راځي که هغه موږ د انټرنیټ له لارې کوو یا د کومې سپوږمکۍ له لارې نه یې کوو، نو هغو کې تاسو همکاري وکړئ، نور موږ به تیار یو، دا سیستم تیار دی، پروګرامونه تیار دي. نو که چېرته کورونا په وخت کې هم دوی موږ سره تللي وی، نو افغانستان کیدای شي لومړي سر کې راغلی وی. بیا موږ هڅه وکړله چې په خپله یوازې کار وکړو، خو ونه توانېدلو بدمرغه چې سرچینې او وسایل د کورونا له امله نور هم کم شول، نورې ستونزې هم زیاتې شولې. نو موږ خپل کار جاري وساتئ. نو اوس شکر دی د دې جوګه شو چې دا دی تاسو ته چې نن زه په ژوندۍ بڼه راغلی یم. موږ په دې 100% کې باوري یو چې دا سیستم تاسو ته کار کوي، تاسو زده کړې کولی شئ او زموږ د لیوال د برېښ ښوونځو خپل ځاني زده کړو برېښ ښوونځو نه او د پوهنې نصاب کتابونه، ویډیوګانې د هغوی د نصاب په بنسټ چې جوړې شوي د هغو نه په لیکه یعنې د ویب ځای نه، د سمارټ فون نه، د زیرک ټلیفون نه زده کړه کولی شئ. اوس راځم چې د کیدای شي د زده کړو په برخه کې ښوونځو برخه کې که چا سره پوښتنه وي لاندې ولیکئ، بیا ورته راځم. زه اوس دویم ګام ته ځم. هغه دا دی چې اوس کله چې تاسو خپل ښوونځی ووایئ، یو ټولګی ختم کړئ، پای ته ورسوئ، نو آیا ستاسې زده کړې او ستاسو ازموینه، ستاسو ازمېښت به څنګه کېږي؟ د دې دپاره که تاسو د لیوال ډیجیټل ښوونځي ویب ځای ته لاړ شئ یا په اپ په انډرایډ کې ډاونلوډ کړئ او په اړه کې وګورئ، موږ څو لارې د ازموینو دپاره وړاندیز کړي دي. یوه لاره دا ده چې په انګریزي کې ورته پراکټرینګ وایي یا پراکټرینګ پلیټفارم، موږ ورته د څارتوب سپاچه ویلې ده. نو موږ د هغو سپاچو نه کار اخلو، خپله سپاچه هم جوړوو
او د نورو خلکو د سپاچو نه د درېمګړو د سپاچو نه هم کار اخلو که هغوی وړیا ورکوله او یا تاسو کولی شو چې د هغوی پیسې ورکړئ د ازموینې لپاره. نو هغوی داسې کوي چې لکه څنګه چې دا اوس زه لایو په دې فیسبوک کې راغلی یم، نو په همدې ډول باندې تاسو لایو لکه لاسونه مو او مخ مو سترګې مو د کمپیوټر کیبورډ ته وړئ او د ازموینې سوالونه یا پوښتنې چې په سکرین باندې راځي هغه جوابوئ. نو کله چې هغه جواب کوي د هغو نه که تاسو لکه داسې وګورئ یا داسې وګورئ یا پورته وګورئ یا ښکته وګورئ یا کوم بل غږ راشي، نو په هغه وخت کې بیا ستاسو دغه څوک مو چې څاري دا پراکټرینګ یا څاروتوب سپاچه مو چې څاري هغه درته وایي چې تا نقل وکړه، نو هغه ازموینه دې نه منل کېږي، ته به مکمل کامرې ته ګورې. یوه لار دا ده. دوهمه لار دا ده چې تاسو زمونږ په ځانګړو مرکزو کې چې اوس مونږ په کابل کې جوړوو، بیا همداسې کیدای شي د سرچینو د دغه له امله ادمه خلکو ته خو یو زړه ورکوه چې دا څوک راځي دا دومره ښاغلی ترکي او ښاغلی هوتک ستاسو نه مننه، ستاسو دغه ته راځم ښاغلی هوتک، تاسو اوسئ همدلته لایک ورکړه. نو زه دې ته راتلم چې یوه هغه لار وه. دویمه لاره د ازموینې دا ده چې تاسو په ځانګړي وخت باندې زمونږ ځانګړو مرکزو د ازموینو ته ورځئ. هلته به همدغه ځانګړی سړی درته ولاړ وي او هغه به کمپیوټر کې به تاسو ازموینه ورکوئ، د هغه اړوند ټولګي سوالونه به کمپیوټر هر چا ته ځانګړي راولي، داسې به نه وي چې ستا سوال بل چا ته راشي، پوښتنه بل چا ته راشي. نو دا به ورکوئ. که بریالی شوې دننه سیستم نه درته بریالیک درکول کېږي، بل ټولګي ته ځئ. یو شی چې مونږ غواړو هغه دا ده چې کیدای شي ځینې کسان ډېر ځیرک وي او هغوی یو ټولګی د یو کال نه بلکې په یو څو میاشتو کې پای ته ورسوي. نو دا هم موږ امکان ورکوو چې دی دې ورسوي، داسې ازموینه دې ورکړي او بل ټولګي ته دې لاړ شي. نو دریم ډول بیا مونږ هغو کسانو ته چې دغه دواړو دغو لارو نه کار نشي اخیستی، هغو لپاره زمونږ وړاندیز دا ده مونږ ټولو نه ملګرو نه ټولو خواخوږو نه مور پلار نه چې څوک پکې شاملېږي په شو ښوونځي کې ګډون کړی وي له هغوی نه دا هیله کوو چې راشي. په هر ولایت په کچه بیا د ولسوالۍ په کچه بیا حتی د ځینو کلو په کچه باندې د ازموینې جرګې جوړې کړي، په هغې کې شامل شي. په هغه یو ورځ باندې بیا ټول دوی راټول شي، مونږ ورته وایو چې دغه دی په دغه ولایت کې یا په دغه ولسوالۍ کې یا په دغه ځای کې دومره کسان د دغه ټولګي د ازموینې لپاره تیار دي. په هغه ورځ باندې هغه کسان هم یو ځانګړي ځای ته راځي. د بېلګې په ډول باندې اوس به تاسو سره سوال چې چېرته به راځي. مونږ کولی شو چې وروستو له وخت نه د ښوونځیو نه زه ورته ولسي ښوونځي وایم، دوی ته خصوصي ښوونځي وایي، د یو خصوصي ښوونځي نه یا یو دولتي ښوونځي نه یا یو بل چا نه یا د یو چا کور نه یا یو جومات نه یا یو بیدیا نه یا هر ځای نه یو پټي نه هغه نه کار واخلو او دوی ټول هلته راټول شي ازموینه ورکړي. بیا په دغه وخت کې موږ د پوښتنو دپاره هم دوه لارې غوره کوو او نورې به هم په دې مابین کې را پیدا کېږي او راځي به. په هغه کې به داسې وي چې یو به مونږ د مرکزي دفتر نه دوی ته پارچې ورلیږو، د هماغه ټولګي هغه به ورسیږي، سړی به ورځي، په هماغه ساعت به تقسیموي او د دغه خلکو د څارنې لاندې چې په دې څارنه کې به د هغه ځایي چارواکي وي، د ښوونې وزارت یا د پوهنې وزارت اړوند کسان به وي، مور و پلار به وي او ځینې نور هم چې څوک غواړي وڅاري چې دا څنګه کېږي هغوی هم دعوتېږي. دوی ولاړې دوی ازموینه ورکوي، پارچې راټولېږي او مرکزي دفتر ته
د لیوال ډیجیټل ښوونځي استول کېږي هغوی ګوري که څوک بریالی دی د بریالیک ورکوي بل ټولګي کې نوملیکنه کولی شي او که څوک بریالی نه دی نو هغوی ته بیا ښوونځی ویلو سیستم اجازه ورکوي خو تر هغو دې وایي چې تر څو پاس شي موږ دا بندیز نه لګوو چې څو ځلې ازموینه نه شي ورکوی باید هر څومره چې ورکوي نو دا دوهمه شوه نو بیا د دې نه وروسته چې کله دا ازموینه وشوه او دا سرټیفیکټونه وشول نو اوس د ډیرو افغانانو سره دا پوښتنه ده چې ښاغلی حسن هوتک دلته دا پوښتنه کوي د ښوونځي اسناد باید د زده کړو وزارت لخوا تصدیق شي نو موږ خپله هڅه تر اخري حده کوو چې د پوهنې وزارت سره د اړونده حکومت سره د کار وشي او هغوی دې ته اجازه ورکړي او دا کار کې موږ سره همکاري وکړي دا وشي که دوی یې نه کوي یو ډېر غوره زیری چې تاسو لرم هغه دا ده چې په نوره دنیا کې هم خلک له ورته ستونزو سره ډېر پخوا نه لاس او ګریوان وو ځکه ما په پیل کې د دې خبرو وویلې چې د لرې څخه زده کړې په کورونو کې زده کړې په آزادو ښوونځیو کې زده کړې په آزادو پوهنتونونو کې زده کړې دا نننۍ نوې خبره نه ده دا شاوخوا ګاونډیو هېوادو کې هم شته ده زموږ له ګاونډ نه لرې هېوادو کې هم شته ده حتی په انګلستان کې د یو کې اوپن یونیورسټي 30 کاله یا له هغه نه مخکې جوړه شوې ده یو 20 کاله مخکې خو دلته په اسلام آباد کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي هم په ورته کار روانه ده په هندوستان کې په سلګونو دي نو خلک دغسې ستونزو سره د خپلو حکومتونو لخوا نه په نړیواله کچه مخ شوي وو بیا د دې دپاره د په پښتو کې ما ورته باورتیا ویلې ده او په انګریزي کې ورته اکریډیشن وایي یا په هغه کې ورته په رسمیت پیژندل وایي یا نه پوهېږم چې څه اصطلاح ورته لري خو اوس په نړۍ کې ډېرې داسې غیر دولتي ادارې شته ده چې هغه د لیوال ډیجیټل ښوونځي په ډول باندې ښوونځیو ته پوهنځیو ته پوهنتونونو ته باورتیا یا اکریډیشن ورکوي خو د دغه اکریډیشن دپاره یو شی چې ډېر زیات مهم ده هغوی اکثره ټول داسې غوښتنه لري چې دغه کوم ښوونځی یا کوم پوهنځی یا پوهنتون چې تاسو غواړئ هغه دپاره باورتیا ترلاسه کوي نو هغه باید لږ تر لږه 5 کلونه ډېر چلېدلی وي یعنې دا ډېرو خلکو لوستی وي ډېر خلک په دې باندې باور ولري او ډېر خلک د دې لارې نه فارغ شوي نو بیا دغه باورتیا او اکریډیشن سره موږ او تاسو کولی شو چې د لیوال ډیجیټل ښوونځی په نړیواله کچه د هغه اسناد ټولو ته دې منلو شي دا اړینه نه ده چې یوازې زموږ د پوهنې وزارت ته دې منلو شي نو دا موږ په نړیواله کچه دې منلو کوو او اوس انشاءالله موږ دې ته رسېدلي یو د یو څو هېوادو سره او د یو څو ادارو سره موږ خبرې پیل کړي دي هغوی د همکاري ژمنه کړې ده اوس دا په تاسو پورې ده چې تاسو د خپل ځان مرسته کوئ او کې نه کوئ زما مسؤلیت ورته وایي زما هغه هیله ورته وایي هغه تر دغه ځي وه چې دغه پلیټفارم یا سپاچه چې زه پښتو کې ورته وایم دا ورته برابره کړم او انجینر ادم خان دغه تخنیکي چارې دی په مخه باندې وړي زه هم ورسره همکار یم نور هم زما بچي زما ورونه زما کورنۍ زموږ کارکوونکي ټول چې هغه د یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو نه وروستو څومره وخت پیدا کوو هغه دې لارې ته ورکوو او تاسو هم مرستې ته رابولو یعنې دا د خپل ځان مرسته وکړئ زه په خپل تاسو به هم تجربه کړي خو زما په ژوند کې ټولو نه زیات لګښت زما په بچو باندې وشو چې دوی نه شکر دی 4 نه تر اوسه انجینران جوړ شوي دي او یو نه تکړه د اداري او محاسبې چارو کس جوړ شوی دی زما بې شانه لګښت په دوی باندې وشو
نو که مونږ د لیوال ډیجیټل ښوونځي لاره تعقیب کړو په مور پلار باندې هم دا لګښت زښت ډیر کمیږي یعنی داسې وګڼئ چې دا اوس که څوک د لیوال ډیجیټل ښوونځي لپاره د یو ټولګي لپاره لګښت کوي نو تاسو ته لږ تر لږه د 3000 افغانیو یو ټلیفون پکار دی او یو میموري کارت پکار دی چې کېدای شي 1500 شپږ افغانۍ وي او د هغه نه وروسته نو برېښنا ورته پکار ده کېدای شي یو چارجر د مریض واخلئ هغه وکاروئ نو په دغه ډول باندې لکه د یو کس یو ټولګی مو په باندې وویلې خو که همدغه ټولګی په بهر کې وای په نورو ګاونډیو هېوادو کې وای زه درته یقین درکوم چې د میاشتې 50-60,000 یو لک افغانۍ نه واخله تر میلیونه پورې دا اوس زه افغانان پېژنم چې د خپل یو ماشوم لپاره د میاشتې ورکوي نو که دغه ټول لګښتونه مونږ دغه مور پلار دا خلک دوی راواوړي او مونږ تاسو ته دغه ډول لکه لیوال ډیجیټل ښوونځي سپاچو کې وکړو مونږ په بشپړ ډول باندې کوای شو چې همداسې پوهنتون هم رامنځته کړو او دا پوهنتون به په نړیواله کچه د منلو وړ وي دا به ټولو خلکو ته د منلو وړ وي او لګښت به کم شي ژوند به اسانه شي پرمختګ به وشي خلک به لوستي شي نو زما هیله درنه دا دی چې نور دې ته مه ګورئ چې پاس کوم څوک ناست دی هغه د تا زده کړې مني یا نه مني دا ډېره زیاته مهمه نه ده مهمه دا ده چې تا زده کړې کړې وي زما لپاره دا مهمه ده کله چې دغه دومره کلونه تر دغه ځایه چې زه رارسېدلی یم زمونږ د زده کړو په سیستم باندې زه باوري نه وم او حتی نه مې شو کولی چې زه هغه څه چې زه کوم په ژوند کې هغه د یو پوهنتون سره پرتله کړم او بیا ورشم له هغوی نه زده کړه وکړم نو که مونږ په خپله زده کړه وکړو ډېری وخت زمونږ ښوونکي به زمونږ د پوهې نه عاجز وي ځکه چې اوس خو دنیا دومره خلاصه ده هر څه په ډېره اسانه زده کولی شئ نو دغه مې درنه هیله دا وه چې ډېر زیات تمرکز په دې مه کوئ چې زما د بریلیک به یا زما اسناد به پلانی وزارت ته یا پلانی ریاست ته د منلو وي که نه ته زده کړه وکړه ته هر چا ته د منلو یې دویمه خبر دا ده چې اوس خو دا د وړکتون نه تر 12م ټولګي پورې مونږ وعده درکوو چې لیوال ښوونځی مو بیایي مونږ دا وعده هم درکوو مونږ دا ژمنه هم کوو چې د نړیوالو سره د نړیوالو ادارو سره مونږ کار کوو چې مونږ دا سیستم هغو ته د منلو کوو چې په نړیواله کچه دا منلو شي دویم مونږ همداسې هڅه کوو چې د لیوال خپل ځاني زده کړو ښوونځي په څنګ کې د پوهنې وزارت د ښوونځو یا نصاب په څنګ کې یو نړیوال نصاب چې اوس ډېر پرانیستي نصابونه شته چې هغو ډېرې پیسې نه غواړي هغه هم خپلوو چې ستاسو زده کړې په نړیواله کچه د منلو شي نور د دې اړتیا نه لرئ چې بیا تاسو کولی شئ که د افغانستان د پوهنې وزارت مو اسناد نه مني مونږ کولی شو چې تاسو ته په بل ځای کې د ازموینې د کانکور د ازموینې ته ورته ازموینې لاره خلاصه کړو او په نړیواله کچه خپل صنعت ترلاسه کړئ په نړیوال بازار کې کار وکړئ بله ژمنه چې زما د سره نن دا ده د هغې او د خوشحالۍ ځای اوس دا ده چې زه شکر دی په خپل کور کې دومره کسان یعنی په لوړه کچه د روزلي لرم چې هغه تاسو ته ورته لیوال ډیجیټل پوهنتون شروع کړي نو تاسو ته د لیوال ډیجیټل ښوونځي د وړکتون نه تر 12مه ستونزه حل شوه ډېر ژر موږ د خیر سره د لیوال ډیجیټل پوهنتون ورته سیستم باندې چارې پیل کوو او زما یقین دی چې زما خبرې راووس چې ډېر استادان اوري هغوی به رادانګي او په دغه پوهنتون کې به تاسو ته خپل چپټرونه خپل ویډیوګانې خپل درسونه خپل مواد جوړوي بلکې ډېرو له تیرو
لاس 15 کلونه د ما سره ژمنې کړي دي چې تاسو دا قدم کېږدئ موږ درسره یو ان شاء الله چې هغوی به راسره وي نو موږ به دغه پوهنتون هم په همدغه ډول باندې جوړوو او دغه ته بیا داسې مه ګورئ چې دا موږ کومې هڅې کوو یا څه کوو دا په بشپړ ډول نوي نه دي بلکې دا په ټوله نړۍ کې دود دی یو شی عام دی خو صرف زموږ ستونزه دا ده چې زموږ پوهنې وزارت او زموږ حکومتونو ونشو کولی چې دغې خواته قدمونه کېږي دوی ډېر هڅه په دې ده چې هر چاته د نقال هر چاته د غله په نظر ګوري بلکې هېڅوک هم په دې دنیا کې انسانان اشرف المخلوقات دي ټول ښه سوچ لري ټول ښه کارونه کول غواړي ژوند کول غواړي خو کله کله ځینې انسانان اړ شي یا مجبور شي حالات یا یو څوک یې اړ کړي چې هغه ورانوي کوي نو زمونږ خبره اوس زه نه غواړم چې سیاست خبرې وکړم ځکه دا خاص لیوال ډیجیټل ښوونځی د ښوونې او د تعلیم لپاره دی نو زما تمرکز په دې دی چې تر دې ځای مې راورسولی چې تاسو ته دغه ستاسو زده کړې به دې منلې وي ستاسو اسناد به دې منلې وي ستاسو ازموینه به دې منلې وي ستاسو ښوندود یا نصاب به تاسو او نورو ته مننه وي خو په دې ټولو کې د تاسو مرسته هم اړینه ده هغه دا ده چې لومړی څوک چې زما خبرې اوري هغه موږ سره همکاري وکړي همداسې چې موږ لکه موږ دا اوس ویشلی دی نیمه ورځ مو کاروبار ته ورکړې ده چې خپله ډوډۍ پیدا کړو نیمه ورځ مو ټولو لیوال د ډیجیټل ښوونځي ته ورکړې ده یعنې شپې نه وخته پورې چې موږ څومره کار کولی شو هغه د تاسو دپاره کوو نو دغه زما دغه و خو زه دلته ګورم چې تاسو مننې کړي دي کور مو ودان څه پوښتنه داسې خاص نه وینم او زه یو ساعت وعده د ژوندي راتلو هم زما پوره کېږي که تاسو داسې خاص څه پوښتنه لرئ هیله درته شریکه کړئ دویمه خبره دا ده که نن پوښتنه د سره نه پیدا کېږي او زما دغه یو ساعته خبرو کې څه نه وي او هغه پاتې شوي وي نو کولی شئ سبا همدا وخت موږ په سکایپ باندې بخښنه غواړم په زوم باندې په ژوندۍ بڼه راځو دمه ته دا دغه ورولیکه دلته د ځای پته ورولیکه د ال ډي اس مطلب د ال ډي اس @leval.com ته چې لاړ شئ مه کوم LDS LDS.liw.com یا لیوال ډسټنس سکول یا لیوال د لرې ښوونځی یا لیوال ډیجیټل سکول چې ګوګل کې لټون ورکوي هم راوځي نو دلته چې لاړ شئ په دغه پاڼه کې لاندې لیکلي دي چې په کومو وختو باندې په څه شي باندې موږ په ژوندۍ بڼه راځو سبا همدا وخت موږ په زوم کې په ژوندۍ بڼه راځو نو که تاسو څوک پېژنئ چې هغه په دغه لیوال ډیجیټل ښوونځي کې غواړي نور معلومات ترلاسه کړي پوښتنه ولري سوال ولري هغه موږ سره شریک کړي زه به خامخا جواب کړم نو زه بیا هم یو ځل تاسو ټولو نه مننه کوم کور مو ودان چې راغلی او الله مو ونازوه که څه په خاص پوښتنه وي نو کولی شئ یا سره مطرح کړئ نو داسې ښکاري چې څوک پوښتنه هم نه لري او آیا غواړئ څه خبره وکړئ لکه لږ وخت به تاسو ته درکړو لکه دا به که څوک خبرې کول غواړئ د هغه راتلونکې 10 دقیقې تاسو ته درکوو خپل غږ وکړئ څوک خبرې کول غواړئ نو د ښاغلي وردګ تاسو لیکلي دي چې د 8م ټولګي زده کوونکي څنګه داخله واخلم
ما خبرو کې اشاره ورته وکړه. لومړی خو دا ده چې تاسو د دیوال د لري ښوونځي یا دیوال ډیجیټل ښوونځي ds@deval.com داخله وکړئ، نوم لیکنه وکړئ، مینو ته ځئ. زه بیا لینک دلته در واچوم. ها نو هغه هلته ځئ، اړونده په لیکه ښوونځی یا بې لیکې ښوونځی هغه غوره کوئ، خپل ټولګی ټاکئ چې کوم ټولګي کې نوم لیکنه کوئ. اوس لکه ما چې مخکې اشاره وکړه، تاسو باید هغه اتم ټولګي کې چې تاسو نوم لیکنه کوئ نو هلته اتم ټولګی ټاکئ، د هغه لاندې نوم لیکنه تڼۍ ده، هغه نوم لیکنه تڼۍ وهئ. یا که فارسي وي داخله به لیکلي وي، یا که انګریزي وي اډمیشن به لیکلی وي، چې په کومه ژبه کې کوئ. نو هغه نه وروستو فورمې دي، هغه به تاسو ډکوئ، خپل حساب به جوړوئ، فورمې به ډکوئ. هغه ټولې فورمې چې ډکې کړې، هغو فورمو کې درنه دا پوښتنه کوي چې تاسو لومړی ټولګی کوم ښوونځي کې ویلی دی. یوه مونږ ګرد ښوونځي چې په افغانستان کې څومره ښوونځي دي، دا ټول په سیستم کې تیار درج کړي دي. دا ټول په سیستم کې درج کړي. تاسو خپل ښوونځی راټاکئ چې دغه ښوونځي کې مې ویلی، بیا مې دغه تر اتمه پورې چې تاسو کوم ټولګي په کوم ښوونځي کې ویلي، د هغه ښوونځی هلته لیست کوئ. د هغه ښوونځي که کوم بریلیک، شهادتنامه، اسناد یا څه د سره دي، هغه لیست کوئ. دا ویډیو دې بنده کړې؟ نه، هغه کله بندېږي، دلته خو روان دی. نو هغه هلته اچوئ. موږ دا اسناد اوس پورې څه پیسې نه اخلو، څه هغه دنه نه اخلو. هڅه کوو چې یو څوک داوطلب پیدا کړو چې هغه د تا اسناد وګوري، هغه یا هغه ښوونځي سره اړیکه وکړو، هغه ته ووایي چې دغه سړي دلته ویلی دی سبق، که نه که تا سبق ویلی وو. موږ یو ازموینه، وړکۍ ازموینه د اتم ټولګي د دوم ټولګي درنه اخلو. په اتم ټولګي کې ګډون کوې، شاملېږې، او د هغه نه وروسته هغه د ښوونیزه پانګه، منځپانګه هغه ترلاسه کوې. که په لیکه یې وایې، په لیکه درته مواد راځي، خپل سبق وایې چې اتم ټولګی دې پای ته ورسو، بیا راځې ازموینه ورکوي لکه څنګه چې تشریح شو. هیله ده چې ښاغلی وردګ ستاسو پوښتنه ځواب شوې وي. ښاغلی محمد خان وایي چې آیا زمونږ ښوونځی هغو زده کوونکو سره هم مرسته کولی شي چې اوس په بل ښوونځي کې وي؟ نو زمونږ خو هیله دا ده چې هغه کسان چې په بل ښوونځي کې وي، نو ولې دوه ځایه وخت خپل تیر کړي، هغه یا هغه ښوونځی ووایي او یا دې ښوونځي ته بشپړ راشئ چې پوه شئ. که غواړئ زمونږ د ښوونځي د ځینو منځپانګو نه ګټه واخلئ، په موږ چې څه جوړوو هغه په یوټیوب کې اچوو، کولی شئ د هغه نه ګټه واخلئ. خو موږ به هغه کسان دلته په ښوونځي کې شاملوو چې هغوی د دیوال ډیجیټل ښوونځی وایي، او نورو ښوونځیو کې چې کوم کسان وي هغوی د خپل ښوونځی جاري وساتي. که زموږ د دغو نه څه ګټه پورته کولی شي، کوم توکي چې په آینده کې موږ د دوی لپاره واچول، هغه د راتلونکي خبره ده چې ځینې مواد کېدای شي موږ د ټولګي نه د باندې لکه چې څنګه د یوټیوب ما اشاره وکړه. خو که تاسو د ښوونځي په لیکه یا د زیرک ټلیفون یا د کمپیوټر دپاره پروګرام غواړئ، نو هغه چې تر څو تاسو په ښوونځي کې نوم لیکنه نه وي کړې او تاسو ټولګی نه وي معلوم، هغه هېڅ هم نه درکوي. دا اوس هم تاسو کولی شئ لیوال سکول یا لیوال ښوونځي اپ هغه په ګوګل پلی نه ښکته کوي، خو هغه هم درته وایي چې لومړی نوم لیکنه وکړه چې ستا ټولګی معلوم شي، چې هغه یا په لیکه درته منځپانګه درکړي او یا هم دغه درکړي، دا بې لیکې والا منځپانګه ترلاسه کوي. نو هیله کوم چې د شاه محمد خان پوښتنه هم ځواب شوې وي. نو نور زموږ وخت پوره کېږي، یو څو ثانیې پاتې دي. که ستاسو
پوښتنې نه وي پوښتنې نو بیا په فیسبوک او نو که بیا نورې څه پوښتنې وي سبا په دا وخت باندې کولی شئ الله مو ښاد او آباد لره ژوندي اوسئ چې موږ سره برخه واخیسته په مخه ښه